د بلخ ولایت د استراس شرکت مسؤلان وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 344 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله پکې 22 میلیونه زیاتوالی ښایي. د بلخ ولایت د استراس شرکت مرستیال وایي د ښه مدیریت او سوداګرو ته پر وخت د خدماتو وړاندې کولو له امله د تیر کال په پرتله په عوایدو کې 22 میلیونه زیاتوالی راغلی. هغه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ټول 344 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. زموږ عواید په شپږ میاشتو مخکینیو کې د کال د 1400 کال د شپږ میاشتو ده تقریبا 280 میلیونه و 513,855 افغانۍ وي. خو الحمدلله په دې شپږ میاشتو کې چې دا اوس 1401 کال دی زموږ عواید 344 میلیونه چې تقریبا 22% زموږ عواید څه شوي دي زیات شوي دي. همدارنګه هغه زیاته کړه چې په اداره کې د شفافیت او صادقانه چارو ترسره کولو لپاره هڅې کوي ترڅو په راتلونکي کې هم د عوایدو کچه لوړه وساتي. موږ خدماتي لایحه لرو، خدماتي لایحه په دې کې مو د دوی په کم تخلیه او بارګیري کې په هغه کې مو کمښت راویستلی دی، هغه مو کم کړي دي. لکه مثال په تور چې مخکې پر یو ټن باندې به 10 روپۍ اوس مو هغه 8 روپۍ 1 روپۍ کړي، ځکه دا موږ د تاجرانو و هغه دغه ته دوی سره مو یو همکاري او همدردي کړې ده. استراس ګډ دولتي شرکت دی چې څو برخو په لرلو سره د سوداګریزو مالونو ساتنه کوي، همدارنګه خلکو او ملي سوداګرو ته خدمات رسوي.